زمانو قاضي فضل رباني والدي قاضي حبيب قلو لأن كانوا قاضي عبد القادر كل قمته زي مردان من تأسس مشاريع المدارس زمانك أصلي زاد لتوديريو لتوديرين راغليو زمانك نكيانا أصلي زاد رالو بس ديرا شو بس دا بيارتا دا جدنا ملاو شو جماعت ملاو شو دا جماعت شو دا دي كده منغا نيكي امامتي کوله اوس پکې زمونږ کې خام دي دا ګمبد کې چې کوم دي زمونږ نیکه قاضي فضل قادر ته دا مشري ورکړی شوی وه او دې هغه وخت کې نور داسې عالمان هم ډېر نو زمونږ نیکه چې و دی خو عالم مو قاضي مو د دنیا فیصلې به کېدې دا جنګونه لږ لږ دغه چې به کېده غټې مقدمې او یا به دغه وي نه ټولې فیصلې او په دې جومات کې کېدې زموږ نیکه د خلک به راتلو بس دا سپین جومات د قاضیانو سپین جومات باندې مشهور کله چې زموږ دا نیکه وفات شو نو بس د خلکو هم ټوله خوښه کړه او خو یا ویلي هغه نه ویلي دا نه وایو خو بس خلکو وی چې بس دی به جومات کې ښخ و قرآن د حدیثو او د مسلو د ټول نه علم یې کړو ډېر عالم و چې د روژې د اختر فیصلې به راتلې نو هلته به کې چې څو زموږ جومات ته به خلک راغلی نو ټول عالمان د ټولو جوماتونو او خلک ډېر هغه وخت کې ډېر په مینه کې مو او خلکو اوس خو ځان نه دي بغیر زموږ د سپین جومات فیصله نه کېده د اختره د نور فیصلې د جګړې چې چا به جګړه وکړي فیصله هم زموږ جومات ته به راتلله او د اختره او د روژې دا خو خامخا به صاحب وه سبق مې وی سبق نه چې بیا داسې دا قومي تحریکونه شروع شو پاټی ماټی نو ما بیا په هغې کې حصه واخیسته نیشنل پارټی یعنې مطلب صدارت هم راته مې صدر وم د نیشنل پارټی او په هغې کې مې بیا جیل هم وخوړو پېښور ته تلم څه کار مې وه یو ملګری یو بابا را سره ملګری و ګلدرین بابا نوم یې و د مایارو چوک کې بلا پولیس راغلي شهبازګرۍ نمبر په نمبر به جلوس وته نو دغه وخت د نمبر د هغې و بس مونږ زور واچو دغه شو جو مایارو چوک کې بس جګړه تقریر وکړو او دغه مې وکړو بیا پس د هغې نه زه ونیوم ویې راته ویل ما ورته ویل خپل تقریر نه منکر شه ما ورته ویل مینه دا زما تقریر دی ما دا پارټي ده بس دی هغه ورته ویل پرېږدی زه امام بوځه نه هم راسره بوتلو روان یې کړلو ماسخوتن یې اریپورټ ته ورسولو بس جیل کې پرېښودو مونږ چې لاړو نو باچا خان په جیل کې و هغه له ورالو عذاب دی ته نه ښایي خو خل یې جیل دی باچا خان نه به لړو چې شو سات په تېر شو تو راتلو به بس جیل کې مونږ نور خلک یې پرېټولو معافي او زموږ د بانډیز خپلوان هغې هم معافي وغوښته نورو کسانو یو ځای بل ځای او ما خو معافي نه غوښته نو ما ورځې ډېرې تېرې کړې وې هلته یو دروغه چې د ګړی و نو هغه بس مونږ ته وی چې روانې مه کوئ بس ښه ګرځئ شکراله ملاقاتونه یې راسره کول پاټۍ د طرف نه کلي نه زه جنت کې کټي وم خپل وخت ګاډي به مو بوتله ډکولو هم بوتلي هم دي اوس خو هغه اوس هم نشته هغه جدا وخت و اعظم خان خو په ما ډېر مینو خیالدر خان چې کوم دی کلي ته بیمار شوی د کلي تپوس مې مرله کړی دی خیالدر خان پلار په نیکه په دې پاټۍ کې خدمتونه کړي بیا دی په دې تکړه سړی دی خیالدر خان په شان دی نه پیدا کېږي ښه سړی دی بس زه ځله مې بلدیاتي دشن کړی دی ګټلی مې دی او د دې کلي مې بلا خدمت کړی دی او هر څوک هېڅوک رانه خفه نه وي ما پاک زما دا خدمت قبول کړي او خلک نارضا وو ښه وخت مې تېر کړی خپله جیب مې پیسې لګولې اکثر زه جهازان مالداره خلک دغه نه عاجز خلک زمونږ کلي کې خو پاټۍ کې عاجزان خلک وو چې کوم لږ مالدار تکلم هغوی به نورو پاټو کې بس اکثر پکې د عاجزان خلک به ونو موږ له به راته موږ ورسره منډې ترې والې خدمت به مو ورسره کوو اوس هم د خلکو خوښ وي اول هم خوښ وو په هر اوس هم کوي چې ودرېږو زموږ مخې څوک نه راځي خو اوس بوډاګان وي نه چې کمیټه چیرمین هم پاتې شوی ما هېڅ قسم څوک چا را باندې پوټې شکایت هم نه دی کړی نه مې د چا څه خوړې نه څکلي بس خدای پاک کمزورو خو وخت مې ښه تېر کړی بس هېڅ قسم بدنامې دونه داغ را باندې نشته د ګمبد کې لومړی خدمتګار خدایي صدر صاحب حکومت کاکا حافظ نور حبیب صاحب خان او نواز خان یعقوب خان او انات خان باچا خان چې راغلی و دا هغه ورته وایي د کلي دا بار جلسه وه زموږ نیکه دغه اوس پوښ وکړی و نو هغه او ورسره و نو زه نږدې ورغلم زه یې ځان سره بوتلی وم باچا خان به هغه تقریر کو د دې انګریزانو مخالف لګیا و
دا بیا د دنیا خلک راغلي وو، ښځې په کوټو ناستې وې او تماشه یې کوله چې باچا خان بابا راغلی وو. زما عمر اخري عمر مې دی، 15 زامن مې دي، ښځې تعلیمونه یې کړي دي، خوشحاله یم چې او ښه خپل وخت تېروي. یو قاضي محمد عارف، قاضي سجاد احمد، قاضي منظور احمد، قاضي فیض الاسد، قاضي ابوالحسن، 15 کسان برابر شو. پکار دي اکثر د مور پلار نه تربیت ملاویږي، نو هر پلار مور ته پکار د خپلو بچو په ښه طریقې سره تعلیمي او نور اخلاقي تربیت وکړي. هر پښتنو ته پکار دی د خپلو بچو د لوڼو تعلیمي تربیتونه اوري او ښه اخلاق ولا خو اخلاقو جوړونه جوړ کړي. ځکه چې باچا خان هم د ښځو په تعلیم ډېر زور لګولی چې تاسو یعنې تاسو خامخا کوشش وکړئ چې بچي ښځې مو هم تعلیم ته